طالبان وایي د بندیانو د خوشي کولو په تړاو نور له حکومت سره خبرې نه کوو. طالبان وایي کابل ته د بندیانو د خلاصون لپاره استول شوی پلاوی به په دې تړاو له حکومت سره نوري خبرې ونه کړي. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر ویان وایي چې افغان حکومت په یوه او بله پلمه د طالب زندانانو د خوشي کولو بهیر ځنډوي. د په وینا د شوي هوکړې له مخې باید حکومت د بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي، خو تر اوسه پر ژمنو عمل نه دی شوی. بلې خوا بیا افغان حکومت وایي د دوی هغه 15 بندیانو خوشي کول لټ کړي چې په لویو بریدونو کې ښکیل دي، خو طالبان بیا د همدې کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. شاهین وایي چې نور به د دوی فلاوي د زندانیانو د خلاصون په تړاو په جوړېدونکو بې پایلو غونډو کې ګډون نه کوي. پرون د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي اداري رئیس او د افغان سولې لپاره د مرکچي پلاوي غړي عبدالمتین بیک وویل افغان حکومت په لومړي پړاو کې د هغه 15 بندیانو خوشي کولو ته چمتو نه دي چې په خونړیو بریدونو کې لاس لرلی وي. شاهین وایي دا 15 کسان هم د هغه 15,000 بندیانو په لیست کې دي چې له امریکا سره د دوی د خپلمنځي هوکړې له مخې باید خوشي شي. طالب وین سهیل شاهین په ټویټر باندې لیکلي کابل ته د بندیانو د خلاصون په موخه کمیسیون استولی وو چې د تړون پر بنسټ د بندیانو خلاصون پیل شي، خو د تړون ښکېلې غاړې د بندیانو خلاصون ځنډوي. له همدې امله سرلننه تخنیکي ټیم اړوند جهتونو سره په نورو بې پایلو ناستو کې ګډون نه کوي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.